هلکانو د استاد راتګ څخه مخکې راځئ چې یو لوبه ترسره کړو. تمثیل څنګه دی؟ څه ډول تمثیل؟ د بیلګې په توګه زه ډایرکټر کېږم، فیصله ته فلم بردار شه، بکتاشه ته به له فیصل سره مرسته کوې، نارنجي ناروغ دی، حسن چې کله نارنجي ګوري نو غواړي روغتون ته یې بوځي. سمه ده؟ بیخي سمه ده. هلکانو تمثیل کې خو به پیچکارۍ نه وي؟ نه نارنجي نشته، مه ډارېږه. سمه ده. ویله ویې فیصله ته پوهېږې او کمره جوړول د له هر څه جوړې ژر یې جوړ کړه. نو هلکانو چمتو شئ، د کمرې په ویلو سره چمتو او د اکشن په ویلو سره یې پیلوو. کمره اکشن. او زما خدایه معده مې مړ شوم، آخ معده مې. نارنجي څه د باندې وشول؟ معده مې خوږېږي، د هېچا غږ نه اورم. او نارنجي څه در باندې شول؟ ولې ځواب نه راکوې؟ د معدې له ډېره درده نه مو لیدی شم او نه زه اورېدی شم. نارنجي دا غوږونه او سترګې د معدې په درد څه؟ چې معده مې وخوږېږي څرنګه ووینم او واورم؟ نارنجي د سره یې پیلوو. زه ولاړ شه، زه هېڅ تمثیل نه کوم، ستا کمره هم چندان کمره نه ده، زه شکر ښه یم. سلام ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ مننه معلم صاحب، ښه یو. معلم صاحب تاسو ښه یاست؟ هو مننه، زه هم ښه یم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو، هیلهمند یم چې تاسو به هم روغ وئ. خوشحاله یم چې د صنف خپرونې نوی څپرکی تاسو ته وړاندې کوم او تاسو له ځان سره لرم. زه هم خپل ګرم، نرم او خواږه سلامونه ګرانو لیدونکو او همصنفیانو ته وړاندې کوم. آفرین نارنجي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو په 2 پخوانیو څپرکیو کې بېلابېل موضوعات زده کړل. په دې څپرکي کې به هم نوي او جالب موضوعات ولولو، په ځانګړې توګه د انسان د بدن د سیسټمونو په هکله. ښه، نو اوس څوک راته ویلی شي چې زموږ د نن ورځې د لوست عنوان څه دی؟ استاده زه ووایم؟ هو ووایه نارنجي. زما په استازیتوب د صنف مرموز شخص به یې ووایي. حسنه ووایه نو. زموږ د نن ورځې درس عنوان د انسان هاضمي سیستم او د هغه جوړښت دی. ډېر ښه حسن جانه، مخکې له دې نه چې خپل لوست پیل کړو راځئ لومړی د درس هدفونه وایو. د درس هدفونه: د هاضمي سیستم، د هضمي سیستم غړي، هضمي پروسې. موږ د نن ورځې په لوست کې د انسان د هاضمي سیستم لولو، هضمي پروسې زده کوو او د سیستم د غړو د کړنو په هکله به پوه شو. مننه ښوونکیه، د درس له هدفونو داسې برېښي چې په دې څپرکي کې به ډېر جالب موضوعات زده کړو. هو نارنجي. هو بالکل همداسې ده. مخکې له دې نه چې خپل لوست پیل کړو راځئ د دې څپرکي موضوعات په لنډ ډول مرور کړو چې د دې څپرکي په جریان کې به څه وایو. لکه څرنګه چې وینئ زموږ لومړی موضوع د انسان د هاضمي سیستم ده. په هاضمي سیستم کې دا زده کوو چې څرنګه خوراکي توکي ټوټې ټوټې کیږي او څرنګه ګټمن مواد له زهري موادو څخه جلا او فلتر کیږي. او په دویمه موضوع کې موږ تنفسي سیستم لولو. د تنفسي سیستم د غړو د عملکرد په څرنګوالي باندې پوهیږو. او په ادامه کې د وینې دوران سیستم لولو. د وینې دوران، د وینې جوړښت، د دې سیستم شامله غړو باندې پوهیږو. او په ترتیب سره اطراحي سیستم لولو. د اطراحي سیستم هغه غړي چې په دې سیستم کې خپل عملکرد ترسره کوي په دې باندې پوهیږو. په همدې جریان کې موږ اسکلیټي سیستم هم لولو. په هډوکو د هډوکو په جوړښت باندې بحث کوو. ورپسې عضلاتي سیستم لولو. عضلاتي سیستم د عضلو موقعیتونه، د عضلو کارکردګي باندې بحث کوو. په ترتیب سره بیا زموږ عصبي سیستم ده. د عصبي سیستم کارکردګي کوم غړي چې په دې سیستم کې کار کوي لولو. او ورپسې د اندوکراین سیستم ده چې موږ به په دې باندې هم مفصل بحث وکړو په خپل لوست کې. او زموږ د دې څپرکي آخري موضوعات د چاپیریال ننګونې او ستونزې، یعنې د اوبو او هوا ککړتیا ده چې پرې بحث به وکړو چې له شکه پرته زموږ له ژوند سره ډېرې قوي اړیکې لري. ښوونکیه ما چې وشمېرل په دې څپرکي به 10 موضوعګانې وایو چې د انسان د بدن سیستمونه او د چاپیریال ننګونې پکې شامل دي. هو دا زموږ د دې څپرکي اصلي عنوانونه دي
چې په راتلونکي لوستونو کې به پرې مفصل بحث وکړو. اوس راځئ د نن ورځې درس ته راګرځو. د هاضمې سیستم. د هاضمې سیستم د بېلابېلو غړو ټولګه ده چې د خوړو د هضم، جذب او دفع دنده لري. استاده هضم او جذب څه معنا دی او بله څه توپیر لري؟ هضم هغه پروسه ده چې خواړه ټوټې ټوټې کیږي او جذب هغه پروسه ده چې خواړه د وینې دوران ته دننه کیږي. او زما خدایه دا د هاضمې د سیستم غړي به پر موږ څومره پکار وي ځکه چې ځینې وختونه کلک شیان خورو او ډېرې بوخته وو. ښه ګرانو زده کوونکو، مخکې مو د سیسټمونو په هکله ولوستل. څوک راته ویلی شي چې سیسټم څه دی؟ څوک سیسټم تعریفولی شي؟ سیستم معلم صاحب تعریف په زړه کې مې شته خو خولې ته مې نه راځي. کومه خبره نه ده نارنجي. نو زه یې درته وایم، په دقیق ډول یې واورئ او په خپلو کتابچو کې یې نوٹ کړئ. سیستم د بېلابېلو غړو ټولګه ده چې له یو بل سره تړلي دي او یو ځانګړی هدف ترسره کوي. تاسو په پخوانیو درسونو کې ولوستل چې بېلابېل غړي سره یو ځای کیږي او څه جوړوي؟ سیستم. آفرین. معلم صاحب ومو لیکل. ډېر ښه. اوس راته ویلی شئ چې د یو ژوندي موجود بدن څرنګه رامنځته کیږي؟ معلم صاحب دا چې حجره د ژوندي موجوداتو د بدن جوړښت وظیفوي او تکثري واحد دی، نو په دې دلیل زموږ بدن جوړښت له حجرې څخه پیلېږي. نو بیا حجرې سره یو ځای کیږي او انساج جوړوي. او بېلابېل انساج چې راوځای کېږي زموږ د بدن غړي جوړوي. او په پای کې بېلابېل غړي سره یو ځای کیږي او زموږ د بدن سیستم جوړوي. معلم صاحب هلکانو ټول ځوابونه درکړل، څه نه دي پاتې چې زه یې ووایم؟ نارنجي له پوښتنو تېښته نشته. ته دا راته ووایه چې بېلابېل سیسټمونه سره یو ځای شي نو څه جوړوي؟ بېلابېل سیسټمونه کله چې سره یو ځای شي نو زما په شان یو ښکلی او سټایلي نارنجي جوړوي او نور موجودات هم جوړوي لکه نباتات او حیوانات. آفرین نارنجي، ډېر ښه ځواب دې راکړ. خوږو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. خوږو لیدونکو د خپرونې ادامې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې به په هاضمې سیستم او د دې سیستم په شاملو برخو بحث وکړو. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې خپل لوست ته ادامه ورکړو، لومړی د مدثر جان ریپورټ ګورو چې زموږ د دې درس په هکله یې چمتو کړی ده. ډاکټر صاحب سلامونه. هیلهمند یم چې روغ او جوړ وای. زما نوم مدثر دی او نن زه غواړم د هاضمې د سیستم او د هغو د غړو په هکله زده کوونکو ته یو ریپورټ چمتو کړم. ډیره مننه مدثر جانه، په خیر راغلی. انشاءالله زه په خدمت کې یم. تاسو نه مننه. لومړی کیدای شي د هاضمې سیستم ماته او زده کوونکو ته تعریف کړئ؟ بیا هم مننه. د هاضمې سیستم د بېلابېلو غړو یوه ټولګه ده چې یو ځای سره کار کوي او یوازې هدف یې دا ده چې هغه خواړه چې موږ خورو هغه مفیده مواد جذب او د وینې دوران یا سیستم ته یې دننه کړي. ډېر ښه ډاکټر صاحب. د هاضمې په سیستم کې کوم غړي سره یو ځای کار کوي؟ د هاضمې سیستم کې ډېر داسې غړي دي چې یو ځای سره کار کوي چې هغه له خولې نه شروع کیږي، چې پکې غاښونه دي، بعضې غدوات دي، ورسره حلقوم ده، میري ده، معده ده، بیا په معدې نه وروسته وړکۍ کولمې دي چې دا هر یو بیا څو برخې لري. په معدې کې هم همداسې، په کولمو کې هم همداسې. بیا پس له وړکۍ کولمو نه غټې کولمې دي او پس له هغه نه بیا هغه مخرج ده چې دغه اضافي موادو نه خارج کیږي. څومره ډېر غړي، دا څه ډول یو له بل سره کار کوي؟ څنګه چې وویلې دا خو پروسه معمولا له خولې شروع کیږي چې عمده رول پکې غاښونه لري، ژبه لري او هغه غدوات چې لعاب دي افرازوي، دلته زدول کیږي، نرمیږي، آماده کیږي، مړۍ ځي حلقوم ته، له هغه نه ځي میري ته او میري په واسطه بیا دا غذا هدایت کیږي معدې ته. کله چې معدې ته ځي دلته انزایمونه دي او اسیدونه دي چې دا غذا سره مخلوطوي. بیا څه پېښېږي؟ کله چې خواړه معدې ته ځي او چې انزایمونه افرازیږي دا بیا ځي وړکۍ کولمو ته. کله چې وړکۍ کولمو ته ځي نو هلته د جذب پروسه شروع کیږي. معمولا جذب په بدن کې وړکۍ کولمو کې کیږي. دلته هغه مفیده مواد په وړکۍ کولمو کې جذبیږي. پس له هغه نه بیا اضافي مواد ځي غټو کولمو ته. غټې کولمې چې دي هم ذخیره ګاه ده او هم ډېر لږ دلته د هضم پروسه یې د جذب.
پس له هغه نه بیا د غټ کولمو په واسطه د اضافي مواد له بدن نه خارجېږي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. کیدای شي دا راته ووایه چې څه وکړو تر څو مو د هاضمي سیستم روغ پاتې شي؟ ډېر ښه سوال مدثر جانه. د دې لپاره خو ډېر مهم کارونه دي. هغه کې د غذا انتخاب ده، د مایعاتو اخیستل دي، خوراک د غذا په وخت ده او دغه بعضې وړکي نقطې دي چې دا ډېر تاثیر کوي چې باید هاضمي سیستم ښه وي. پر دې سربیره نور باید څه وکړو؟ پر دې سربیره فزیکي فعالیت ډېر زیات مهمه ده چې باید یو شخص فزیکي فعالیت ولري، داسې نه چې خوراک یې څملاستېدل وي، داسې نه. دا به د هاضمي سیستم ډېر تنبلوي. نو ورزش ده، تفریح ده، د غذاو انتخاب ده، نوعیت د غذا ده، د خوړلو وخت ده چې باید معین وخت وي چې موږ باید خوړل غذا وخورو. داسې دوستانو او ځوانانو موږ لرو چې د سهار چای په 12 بجو خوري، نو دا طبعا چې هاضمي سیستم بیا خرابوي. ډاکټر صاحب که د چا د هاضمي سیستم ستونزه ولري څه شی باید وخورو؟ که چیرته هاضمي سیستم کې مشکل وي، اول خو که چیرته یو داسې یو حالت وي چې یو دفعي ورته پیدا شوی او ډېر تاریخچه نه لري، نو هغه کیدای شي چې نرم خواړه وخوري او مایعات استفاده کړي، انشاءالله هغه سره به ښه شي. که چیرته په خوړو سره نه ښه کېږي او دا درد یا هغه هاضمي په سیستم کې کوم مشکل ورته پیدا شوی، ډېر وخت یې دوام کړی یا څو ورځې یا څو هفتې، نو بیا به ښه دی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب له ګټمنو معلوماتو څخه مو یوه نړۍ مننه. تا نه هم ډېره مننه مدثر جانه. په خیر راسې، هر کله راسې، خوشحاله اوسې. ډېر ښه. د مدثر جان ریپورټ مو ولیدل. څوک راته ویلی شي چې د مدثر جان هدف څه و؟ هدف یې زموږ د بدن د هضمي سیستم د غړو پیژندنه وه. آفرین بکتاش جانه. هضمي سیستم له خولې، حلقوم، مرۍ، معدې، کوچنۍ کولمې او لویو کولمو څخه رامنځته شوی دی. همدارنګه د هضمي سیستم په ضمیموي غړو کې لعابیه غدې، ځیګر، د صفرا کڅوړه، پانقراس او اپنډکس دی. ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مو ولیدل موږ په هضمي سیستم کې دوی عمده برخې لرو چې یو هضمي کانال ده او یو هم هضمي غدې دي. په هضمي کانال کې هغه برخې چې شاملې دي هغه د انسان خوله ده. له خولې نه وروسته خواړه د انسان حلقوم ته راځي. له حلقوم نه وروسته بیا مرۍ ده په هضمي کانال کې چې تاسو یې اوس په تصویر کې هم کتلی شئ، دلته یې کتلی شئ. او له دې نه وروسته خواړه بیا معدې ته راځي چې معده هم تاسو په تصویر کې کتلی شئ. له معدې نه وروسته خواړه کوچنیو کولمو ته او بیا لویو کولمو ته او له لویو کولمو نه وروسته له مخرج نه خارجیږي. دا د انسان د هضمي سیستم هضمي کانال و. دوهمه برخه یا د هضمي کانال سربیره چې موږ ویل هضمي غدې دي چې له موږ سره په هضم کې مرسته کوي، هغه د خولې د ننه لعابیه غدې دي. ورسره د معدې د ننه کمې غدې چې دي له موږ سره په هضم کې مرسته کوي. او د دې سربیره د کوچنیو کولمو دننه چې موږ ویل د کوچنیو کولمو دننه هم هضم ترسره کیږي، هغه د کوچنیو د کولمو دننه هغه غدې دي چې له موږ سره په هضم کې مرسته کوي. له دې سربیره مرستندویه غدې هم لرو چې له موږ سره په هضم کې مرسته کوي، هغه د ځیګر ده. ځیګر ترڅنګ هغه صفرا کڅوړه ده او ورسره په تصویر کې کتلی شئ چې پانقراس ده او د اپنډکس ده چې له موږ سره په هضم کې مرسته کوي. معلم صاحب تاسو د مخه وویل چې هضم او جذب پروسې سره توپیر لري. هضم د هضمي سیستم په کومه برخه کې ترسره کیږي؟ هو حسن جانه، د خوړو هضم د هضمي سیستم په دریو برخو کې خوله، معده او کوچنیو کولمو کې ترسره کیږي. خواړه په دریو مرحلو کې هضم کیږي. لومړی په خوله کې د غاښونو او د خولې د لعاب په مرسته ټوټې ټوټې او نرمیږي. دویم هضم په معده کې ترسره کیږي چې د معدې د انزایمونو او تیزابونو په مرسته تجزیه کیږي. او په دریمه مرحله کې هضم په کوچنیو کولمو کې ترسره کیږي. تر دې ځایه خو پوه شوئ انشاءالله؟ هو معلم صاحب پوه شو. معلم صاحب د معدې تیزابو دنده څه ده؟ تیزاب خو په دری کې تیزو اوبو ته وایي چې هر څه چپه کوي. زه حیران یم چې زه یې ولې نه یم چپه کړی. نارنجي ته خو ټولې خبرې معکوسې وایې. تیزاب خواړه ټوټې ټوټې کوي. بکتاش سم وایي.
اوس نو راځئ هضمي پروسې ووایو چې خواړه څرنګه په هضمي سیستم کې هضم کیږي. د هضم عملیات 4 پروسې لري: د خوړو اخذ، د خوړو هضم، د ګټمنو موادو جذب، د زیانمنو توکو دفع. له لومړۍ پروسې شروع کوو چې د خوړو اخیستل دي. د خوړو اخیستل یا انجسشن هغه پروسه ده چې ژوندي موجودات خواړه ترلاسه کوي. په دمه کې له خیره زه هم بیا لږ خواړه خورم چې معده مې له بېکارۍ ستړې شوې ده. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دویمه پروسه وایو. دویمه پروسه د خوړو هضم ده چې خپله 2 برخې لري: میخانیکي هضم او کیمیاوي هضم. میخانیکي هضم یا میکانیکل ډایجسشن هغه پروسه ده چې خواړه د غاښونو په واسطه ټوټې ټوټې کیږي. او کیمیکل ډایجسشن یا کیمیاوي هضم هغه پروسه ده چې د انزایمونو او اسیدونو په مرسته لوی مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. معلم صاحب جذب څرنګه ترسره کیږي؟ حسن جانه، جذب یا ابزوربشن د خوړو د هضم هغه پروسه ده چې ګټمن مواد د وینې دوران ته دننه کیږي. او څلورمه پروسه د اضافي توکو دفع یا ډیفیکیشن ده چې اضافي مواد له بدن څخه خارجوي. ښوونکیه، زموږ د درس فعالیت څه وخت پیلیږي؟ بیخي ورپسې په تنګ شوی یم. اورېدل کله د لیدلو ځای ډکولی شي. نارنجي سم وایي. آفرین حسنه، ډېر ښه متل دې وویل. لومړی یو کوچنی دمه لرو او بیا بیرته فعالیت ته راګرځو. خوږو لیدونکو، یو کوچنی دمه لرو، وروسته له دمې نه بیا فعالیت لرو. تاسو هم په فعالیت کې راسره برخه واخلئ. ګرانو لیدونکو، د خپرونې ادامې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې یو ښه او جالب فعالیت لرو چې تاسو هم کولی سئ دا فعالیت له موږ سره یو ځای په خپلو کورونو کې ترسره کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو چمتو یاست؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. په دې فعالیت کې باید تاسو د انسان د هاضمي سیستم یوه بیلګه له عادي وسایلو چمتو کړئ چې د اړتیا په وخت کې زه هم در سره مرسته کوم. هو معلم صاحب، ما په یو کتاب کې لوستلي ول چې څو نکتې زموږ په بریا کې ډېر ارزښت لري. هغه څه دي فیصل جانه؟ کولی شئ زموږ لیدونکو ته یې ووایې؟ د هدفونو ټاکل، ګروپي کار د کار په ترسره کولو کې دقت، د اشتباهاتو څخه زده کړه او ژر نه تسلیمېدل هغه موارد دي چې زموږ د کارونو په ترسره کولو کې بریا ته رسوي. بالکل همداسې ده فیصل جانه. ښه، نو په خپل منځونو کې د فعالیت د اړتیا وړ توکي لیست کړئ چې زه مو لیست مدثر جان ته ورکړم چې چمتو یې کړي او رایې وړي او خپل فعالیت پیل کړو. هلکانو، تاسو د وسایل نومونه واخلئ، زه یې لیکم تر څو یې چمتو کړي. زما په اند د خولې پر ځای یوقیف وکاروو. ولیکئ یوقیف. د مرۍ پر ځای به یو شفاف پلاستیکي پیپ وکاروو. نو داسې چې ده ولیکه د مدني اوبو یو ښایسته بوتل. نارنجي، د مدني اوبو بوتل څه دپاره؟ د اوبو نه د مړښت نشته. ولې؟ د معدې پر ځای به یې وکاروو. د مرۍ او کولمو لپاره مو څه نه دي په کار چې ویې لیکئ؟ معلم صاحب، پایپ مو په کار دی. داسې تاو راتاو کړم چې کولمې او مرۍ حیران شي. داسې دي. خو پیپ باید کوچنی وي، دې لپاره چې کار وکړي. نازک پلاستیکي پایپ وکاروئ فیصل جانه. معلم صاحب، دا پایپونه خو برته خلاصېږي، دې تړلو لپاره څه شی وکاروو؟ په یاد مې دي سریخ او هغه کلفتونه چې د لاین د تړلو لپاره کارول کیږي. کاروئ یې؟ حسن ګله، ښه و چې ودې ویل، کنې مې هیر مو و. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، لیست مو خلاص شو؟ هو معلم صاحب، خو دومره توکي موږ ته څوک راوړي؟ زما په اند یوه کلکې تختې ته هم اړتیا لرئ چې خپل موډل پرې جوړ کړئ. هو معلم صاحب، زه هم په همدې فکر کې وم چې دا د هاضمې د سیستم غړي زما پر بدن سریښوي او که په سکریني سریښوي. خو چې ومو ویل. زه ستاسو لیست مدثر جان ته ورکوم چې چمتو یې کړي او رایې وړي او خپل فعالیت پیل کړو.
ښه ګرانو زده کوونکو دا هم د فعالیت توکي او دا هم تاسو په خپل منځ کې کارونه سره وویشئ او فعالیت پیل کړئ. سمه ده معلم صاحب. پیپ او کیف ماته راکړه. معلم صاحب د مرۍ لپاره همدومره پیپ قیچي کړم سمه ده؟ هو حسن جانه پام چې معده مو هیره نه شي. معلم صاحب له نورو څخه نه پوهېږم خو زما هېڅکله نه هېرېږي ځکه چې ورڅخه قصدار یم او ځینې وختونه ډوډۍ نه ورکوم. اوس د معدې نوبت دی چې وصل یې کړئ. ډېر ښه لایقو زده کوونکو دا به ښه وي چې د دې موډل په هکله زموږ ګرانو لیدونکو ته هم لږ معلومات ورکړئ. معلم صاحب لکه څرنګه مو چې نن لوستل په لنډ ډول کله چې خواړه د خولې او غاښونو په مرسته ټوټې ټوټې کیږي د مرۍ په واسطه معدې ته راځي. په معده کې توکي تجزیه کیږي او د استفادې وړ توکي په کولمو کې د وینې په مرسته جذب کیږي او بیا اضافي توکي له بدن څخه خارجیږي. په معده کې د څه شي په مرسته تجزیه کیږي؟ معلم صاحب فیصل غواړي د مرموز حسن څخه نقل وکړي. د انزایم او اسید په مرسته. ډېر ښه حسن جانه. تر کومه چې زه فکر کوم تر دې ځایه مو لوست ښه زده کړی. آیا کوم پوښتنه لرئ چې زه یې درته ځواب کړم؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. مخکې له دې نه چې زه تاسو نه پوښتنې وکړم اول به د دې موډل عملي کار وګورو. ګرانو لیدونکو لکه څرنګه چې وینئ خواړه وروسته له دې نه چې له خولې نه راځي مرۍ ته، له مرۍ نه وروسته معدې ته، له معدې نه وروسته کوچنۍ کولمو او بیا لویو کولمو او بیا له مخرج نه خارجیږي. اوس راځئ د درس پایلې پر سکرین وګورو. د درس پایلې د هاضمې سیستم د بیلابیلو غړو ټولګه ده چې زموږ په بدن کې د توکو د هضم، جذب او دفع دنده لري. د هاضمې سیستم له خولې، حلقوم، مرۍ، معدې، کوچنیو کولمو، لویو کولمو او مخرج څخه جوړ شوی دی. د خوړو هضم په دوو برخو کې هضمي کانال او هضمي غدو کې ترسره کیږي چې 3 مرحلې پکې شاملې دي: هضم په خوله کې، هضم په معده کې او هضم په کوچنیو کولمو کې. د هاضمې سیستم 4 هضمي پروسې لري: د خوړو اخذ، د خوړو هضم، د خوړو جذب او د اضافي توکو دفع. ښه ګرانو زده کوونکو او لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. راځئ زموږ راتلونکی یا دویم درس وګورو چې د څه په اړه ده. زموږ دویم درس یا زموږ راتلونکی درس د خوله او غاښونو په اړه ده چې په راتلونکي جلسه کې به پرې بحث وکړو. تاسو ته ښه وخت غواړم. پروفیسور نارنجي نور باید خپل کور ته لاړ شي. قدرمن لیدونکو مننه چې تر دې دمه مو د سیم خپرونه تعقیب کړه. تر بیا او بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.